Audio Jungle. السلام علیکم ګران دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن یو ناڅاپي او خطرناک خبر راغلی دی. اسلام آباد او نورو سیمو کې ډېره غټه زلزله راغلې ده. نن ماسپښین خلکو ناڅاپه زلزله محسوس کړه. ځمکه خوځېدله او دانې پخپله خورېدلې. ډېر خلک له کورونو بهر وتلي وو. ټولو د الله نوم واخیستو او دعاګانې کولې. ماهرین وایي دا زلزله تقریبا 5.8 وه او دا زلزله د خیبر پښتونخوا او شمالي سیمو نه راغلې وه. تر اوسه داسې خاص نقصان نه دی راپور شوی، خو حکومت خلکو ته ویلي چې احتیاطي تدابیر اختیار کړي. دوستانو که تاسو زلزله محسوس کړي وي نو کمنټ کې ولیکئ. نو دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. که تاسو غواړئ چې روزانه د نن مهمو خبرونو څخه ځان خبر کړئ نو پښتو نیوز سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.